کابل د ګڼې ګوڼې ښار په دې څنډه کې هټیوال اوس د لونګیو د پیر و پلور بازار تر پخوا ښه بولي. این لنگی که است که باب وطن ما از سالهای قرن‌های پیش است. بازار ما صرف ناشکری نمی کنیم. الحمدلله شکر خوب است و چیزی که خدا مقرر کرده باشه او میآید و استغاثه هم نمی کنیم. شکر هست، کار است، شکر بیشه خدا مهربان است. د لونګیو رنګونه او بڼې سره توپیر لري. ځینې د خپل ډول لپاره په تیلو بینځي او پر سر د تړلو بڼې هم تر سیمو پورې اړه لري. د دې هټیوالو له ډلې یوه راته وویل دوی ته د بیلابیلو ذوقونو پیرودونکي ورځي. وایي ځینې یې د لوړې پای لونګۍ پیري او ځینې یې مناسبې، خو خپل افغاني دود ورکېدو ته نه پرېږدي. لونګۍ خو چې ډېر قسمونه دي پکې، خو دا څلور قسمه چې مطلب یو پلسټر دي، یو ګاډي دي مکس دي، یو خالص ورېخم دي، یو ډبل ګوله دي. دا څلور قسمه لونګۍ دي. کوم یو لونګۍ چې په تیلو باندې مینځل کېږي پټرولو سره هغه خالص ورېښمینه لونګۍ ده چې هغه په تیلو باندې مینځل کېږي. که د لونګیو بازار ګرم دی خو په څنګ کې د هغو خولیو پلور هم زیات شوی پر کومو چې لونګۍ تړل کېږي. عبدالبصیر چې کم وخت کېږي دلته د لونګیو لپاره د خولیو هټۍ پرانیستي. وایي له دوی سره څو ډوله خولۍ شته او پیرودونکي یې د خپلې خوښې له مخې ترې رانیسي. خولۍ خو ډېر مختلف قسمونه لري، خو له هغو جملو څخه کوم کسان چې فلحال غواړي د دو خلکو اقتصاد نسبتا جوړ نه ده نو دا خولۍ ډېرې غواړي، ځکه دا غواړي چې دا هم ریټ کې کم ده او هم خلک د اوس کم خلک چې ډېر دا بچخیله غواړي نو دغه مال ده، ځکه چې دا هم اقتصادي ده او هم خلک ډېر غواړي دا خولۍ ده. نو خو مختلف رقمونه لري، د هغو جملو څخه یو دا دي چې دا مثال د عام خلک نسبتا چې لږ شوقي داسې ډولي غوندې غواړي لونګۍ وایي بیا دا غواړي. د لونګۍ پر سر کوونکي یې ارزښت لوړ بولي. وایي له نیکونو ورپاتې دا هغه دود ده چې هر چیرته افغانانو ژوندی ساتلی. د دوی په خبره که څه هم لونګۍ د ښکلا یوه برخه ده، خو که د مشر یا ځوان پر سر وي خلک ورته د عزت او درناوي په سترګه هم ګوري. فرهنگ ملی و افغانی ماست و این طریقه سنت است، به خاطر که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی که قول از او است، چیزی که بدر برای ما فرموده از او باشد. خب برای هر مسلمان لازم است که بدر لونگی ریش سنت است، طریقه سنت است، باید که مردم از استفاده کنند. دا لونګۍ خو ډېر ښه دی چې یو مرکې ته ځې یا یو ښې بدې ته ځې چې سپین ږیري سړی ښه او ښه لونګۍ د سر کړي دی ښه ښکارېږي. اول ته ښه دا درانده خلک ته ښکارېږي چې لونګۍ نه وي هغه نو دی ښکارېږي لکه یو لاروی چې دا ښه لونګۍ له سره یې ښه لونګۍ هغې چې ته اخلي ښه ډېر مناسبه چې خو دا موږ غوندې خو هر وخت په سر کوو ښه که یي که نه یي موږ یې په سر کوو او چې دا نور یي بیا داسې کوي یا واده ته ځي مثال خبرې زلمي لکه ته یا واده ته ځي یا چېرته ښه جای ته ځي نو دا ډېره په سر کوي. از قدیم ماندگی است لنگی، از زمان پیغمبران ماندگی است. باید کل مردم لنگی سر کنند. لنگی یک عنعنات فرهنگ ما شما افغانی است. هر کس که در افغانستان زندگی میکنند هر قوم هستند 80% لنگی سر میکنند. لونګۍ نه یوازې د زینت برخه ګڼل کېږي بلکې دا د افغاني کلتور هغه برخه هم ګڼل کېږي چې په ډیری جرګو مرکو او د دې ترڅنګ د درناوي په ځای کې مشرانو ته ورپسر کېږي. په دې کې ځینې شملهدار او ځینې بیا ساده هم دي. جاوید رازمن، پژواک خبري اژانس.